ما حکم التصویر خصوصا په المسجد په جمعات کې عکسونه څنګه دي وانتم مشغولون فی اخذ التصویر او تاسو همیشه چې کم دی دا تصویر په اخستو باندې مشغول یې نو دا خدا سي او فساد را غټ دي د تصویرونو چې یوازې میلاد پورې متپا دا چټ چې چالي کله دې زه خدای په ذات د قسم ورکوم چې تاسو سره د ویډیو والا موبایل شته کنه او استاد ویډیو په موبایل کې تاسو سره تصویران شته کنه نشته نو چې په مونږ اعتراض کې سلور ګوتې خلیزان تراجی دي او د وابیانو چې کم سرکرده دوی یادې زبې ورته په ویډیو باندې خیمه او د حرم شریف امامان دي که د مدینې منورې امامان دي تاسو په ویډیو ګورئ کنه ګورئ وته د هغې تراویح ښکاره کېږي د هغې نور څه ښکاره کېږي مونږ دې ته جایز نه وایو دا کار مکروه دی صحیح شوه لیکن د دې وروسته یو خیر دا دی چې دی بیان اورېدو سره ډېر خلک کالجیان دي چې اډیو بیان نه اوري ویډیو اوري او چون کې دا دوی شروع کړي وو وهابیانو ویډیو کیسټې جوړې کړې وي او په هغې باندې به دوی خلکو عقاید خرابول نو موږ طالبانو ته اجازت ورکړه چې تاسو هم زموږ بیانات په ویډیو نشر کوئ په دې معنا نه چې دا جایز په دې معنا چې دا د دوی دفاع وشي هغه کالجیان چې ویډیو کې د وهابیانو بیانات اوري چې هغې په ویډیو کې د اهل سنت علماو بیان واوري هغې د میلاد د مقصد او د خپلو دلایلو نه خبر شي بہرحال دا کې نه خان دا اخري خبرې زما تاسو ته په یو کلماتو کې لنډې نورې خلاصومه ستاسو دې کلي زرخانۍ کې څه ورځې وړاندې څه داسې څه مخالفتونه او څه ګونګوسي ګډو نو هغې موافق درته دا خبره کوم هغه جوړه شوې دا لانجه او فساد د دین او چې یو پوسټر داسې خور شوی و په هغې کې زما جب کې دی ما شفیع حاجي صاحب ته مخکې ښکارم که په هغې کې د باړې حضرت سے مبارک ته ابو جهل ویلی شوی و او بیا پکې لندې لیکلی شوي و چې اوس کی ابو جہل کی دوسری نمائندہ غلام حضرت کی صورت میں ظاہر ہو گئی ہے ادا عیاذم باللہ دا باڑی پیر سے با دا ابو جہل دویم نمائندہ دا غلام حضرت پر صورت ښکاره شوی دی دا یو پوسټر خور شوی و د هغې پوسټر باره کې بیا زموږ څه شبه وه او بعضې ملګرو د سرکاني صاحب په شاګردانو باندې ځکه هغې کې د دوی نوم لیکل شوی و په یو ځای کې نو هغې نه دا مسله چې بله ورځ خوله شوې وه دې نه لانجه جوړه وه مسله په دې جوړه وه کله چې د مانکي شریف پیر صاحب په دربار کې مونږ لاړو دوی رالل د فیصلې دپاره نو هلته دې حضراتو دا خبره وکړه چې دا پوسټر زموږ نه دی نه زموږ د شاګردانو دی چې هر چا کړي بدي کړي دي نو هغه ځای کې په دغې باندې بیا فیصله اعلان شوه چې دا به یو بل جانب پسې نورې خبرې نه کوي او دا څنګه پوسټرې چې دي دا کم فسادي دی شر پسند دی په منځ کې شر زیاتی هر څوک چې هر جانب دا سړی پیدا کړه د هغه به مقابله په کلکه باندې کېږي نو دغه پوسټر چې هر چا خور کړی دی نو زه خو خپل ذات کې څه نه وایم خو د باړې حضرت سے مبارک په ذات چې څوک څه جرحه لري ګورې څه جرحه کلن چلنج دی زمونږه هغه د مونږ سره پرامن ماحول کې کینی چې څه اعتراض پې څوک کوي الحمدلله مونږ به د هغې جواب کوو او هغې ته به مونږ په دلایلو سره وایو چې د باړې پیر سے مبارک خبرې په حقه دي او طریقت یې په حقه باندې دی پاتې شو دغه یوه خبره چې بعضې لیټرې او رسالې څه خلک خورئ تاسو ته به یم درکې وګوره پیر صاحب دا ویلي او پیر صاحب دا ویلي تاسو ته د یو کتاب نوم صرف اخلمه چې د پیر صاحب کتاب دی د هغې نوم دی جوابات سیفیه ټول ووایي څه شی جوابات سیفیه بیا ووایي څه شی جوابات دا زده کوئ ګورئ جوابات سیفیه ټول ووایي جوابات دا به مو یاد وي ګورئ چې کم پوسټر او کم لیټر او کم رساله کې تاسو حوالې کتې که نه باړي پیر صاحب پیغمبرۍ دعوه کړې و باړي پیر صاحب د خدای دعوه کړې و دا خبرې باړي پیر صاحب شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب نه شپږ درجې اوچته دعوه کړې و فلان فلان تاسو وګورئ چې دې کې د جوابات سیفیه حواله شته که نه که د جوابات سیفیه حواله پکې تاسو چېرته پیدا کړه بلکل مونږ به یا جواب کړو که جواب نه کوو نو مونږ به ووایو چې دا غلط کار شوی او که د جوابات سیفیه حواله پکې نه وي او یو کتاب او بل کتاب او یو غر بل غر راجنګوي نو د باړي پیر صاحب د پې نه بدناموي د دنیا نه تل انسان دی دغه خدمت چې تاسو ته ښکاره دی اکثر که زه داسې اوس ودرومه چې پاسېږئ تاسو کې د باړي پیر صاحب مریدان نو دا سپین پټکي او دا ښایسته نوراني خلک چې ګورئ دا هم د باړي پیر صاحب مریدان نور هم دي الحمدلله د هر پیر صاحب مریدان ښایسته دي خو د هغې مریدان پکې یو رونق لري مونږ پسې دا خبره اوس خوره شوې ده په کوټه کې یو عالم دی هغه کړي ده ما ته یو طالب وکړه وی هغه وویل چې باړي پیر صاحب مریدانو نښه دا ده وایي دوی یو کریم د لندن نه راغوښته دي او هغه کریم چې دی خپل مرید ته ورکړي نو بس هغه کریم چې په ځان ومږي نو ډېر نوراني ښکارېږي ډېر
دا وي پاکري مو ځان ښایسته کوي په کوټه کې دا خبرې مولا صاحب کړې ده نو دا خو قسمه قسم خبرې دي دا هغه وجه نه ده دا یو نورانیت دی د باطن د زړه د نور د مبارک صاحب د سینونه خلفاو ته او د هغې نه مریدینو ته رسېدلی دی او تاسو ته ښکاره کېږي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین